په ډزګه کې چې کومه واقعه راغله کنه دغه په باره کې نوي معلومات راغلل ملګرو د سیټ چې تاسو ته جنې ښکاري دې نوم زهرا دی کنه او دې سره چې کومه واقعه راغله که تاسو دا واورېدل تاسو به هم په ژړا باندې مجبوره کړئ ښه چې په څه وجه باندې دې جنۍ چې ده مکمل یې ختمه کړه ملګرو دې پلار لګېدلی او کنه دې ته 3 ورځې نه دې جنۍ ته رنګان کولو او دې چې ده نو مکمل طور باندې موبایل نه چوتولو او پلار چې دی نو پلار مخکې ویل کنه چې ما به دې جنۍ ته رنګ کاوه کنه د خپل لور ته نو دې به چې دی نو په 1 غنټه کې واپس جواب راکړی او خو چې اوس 3 ورځې وشوې کنه او دې جنۍ چې دی نو ما واپس چې دی نو ما ته کال ونه کړو او دا په څه مصیبت کې دوی چې کومه کور ته واده ونه په هغه کور کې دی چې دی نو دې سره تعلقات خلکو نه وو کنه خلکو سره رویه ښه نه وه د هغه نه پس چې دی نو دا ویلې چې زه کور ته لاړ شم چې کوم کور ته زما د لور واده ده نو چې کله د هغه کور ته لاړ او په هغه کور ته چې کله لاړ نو هغه ورته ویل کنه چې ستا کومه لور ده نو دا د خپل یار سره تښتېدل ده موږ یې هم پټه ګورو کنه چې څوک زموږ نه خبر نشي دا واپس چې دی نو د هغه کور نه راغی کنه خپل کور ته چې کله راورسېد نو دې خپل زوم ته رنګ وکړو د دې چې کومه زوم دی هغه قدیر نوم دی او هغه په سعودي عرب کې دی ملګرو چې هغه کله هغه ته رنګ وکړو کنه نو هغه ورته وویل کنه چې چېرته هم زما ښځه داسې نشي کولی او ته چې دی نو په خپله کاروایي وکړه او لاړ شه راپورټ وکړه نو هغه 2 ورځې دی پلار یې بیا هم د زهرا پلار بیا هم 2 ورځې صبر وکړو د هغه نه پس چې دی نو لاړ په تاڼه کې راپورټ وکړو چې کله یې په تاڼه کې راپورټ وکړو د هغه نه پس چې دی نو هغه چې کومه پته ولګېده که نه د هغه چې کومه وجود دی که نه نو هغه یې 25 ټوکړی کړی او ښه د زهرا د کومه وجود چې دی نو 25 ټوکړی کړی او د دې په خېټه باندې د 7 میاشتو ماشوم و چې 25 ټوکړی کړی نو څه په دریاب کې اچولی او څه چې دی نو دې کومه سر چې و که نه نو دی مکمل طور باندې وله په چوله سوی او بیا چې دی نو دریاب ته غورځولی او دې چې کومه وجود دی نو 25 ټوکړی کړی او یوه ټوکړه چې دی نو هغه یې ولې په بوجو کې اچول او جدا جدا ځایونو کې اچول چې دا چې دی مکمل ختمه شي د هغه نه پس دا ولګېده که نه د کور د کم خلک چې دی که نه دا وایي که نه چې دې خاوند چې دی قدیر و نو دې په لاس باندې به پیسې رالېږلې که نه نو د هغه د وجې نه چې دی نو موږ ورسره وایي داسې کار وکړو ښه ملګرو او د دې په کومه ملوث چې کوم کسان دي که نه د دې قدیر یو ورور دی یوې مور ده او خوریانې هم دي هغه ورسره داسې مکمل طور باندې کار وکړو او دا وجود یې ولې وړوکی وړوکی کړو او په بوجو کې وله واچول ملګرو په ډسکه کې دا واقعه راغله که نه ډېره افسوسناکه واقعه ده چې ډېرې واقعې راغلي خو که نه په کار ده چې دې خلاف ښه بھرپور کاروایي وشي ډسکې پولیس له په کار ده ځکه چې جنۍ سره چې کم کار شوی دی که نه نو سړی په ژړا باندې مجبوره کېږي چې د 7 میاشتو ماشوم یې هم په خېټه باندې و د هغه یې 25 ټوکړی کړی و ښه 25 ځای کړی و د کم سره چې و نو دی ولې مکمل طور باندې په چوله سوی و د هغه نه پس یې غورځولی او چې دا ډسکې کومه واقعه وه د هغه په باره کې دا نوي معلومات راغلل تاسو دې باره کې څه وایئ یار ښه کمنټ ضرور وکړئ